دې ورځو کې قبرستان ته ورتلل، هدرو ته ورتلل، د خپلو مردگانو د ایصال ثواب دپاره دعا کول او په خپلو اذکارو کې، په خپلو نفلي عباداتو کې او په خپلو صدقاتو و خیراتو کې د خپلو مردگانو حصه ټاکل. او د اتم ورځ دا، د عرفات ورځ دا، د نم ورځ دا، لکه زموږ استازو پښتانه د مړو شپه بولي، نو دې کې د دې ادرو زیارت کول او دې کې د دې مردگانو دپاره دعا کول او دې وخت کې د دې مردگانو د حالاتو څه یو څه عبرت اخیستل، د مردگانو د حالاتو څه یو څه عبرت اخیستل چې هغې مردگانن غریبان په کم حالت کې دي. کتابونه لیکي چې مړی په قبر کې په داسې حالت کې لکه یو څوک چې سیلاب اخیستی او هغه لاسونه او پښې غورځوي، د خپلې زندګۍ اسره تلاشي، په هر شي پورې لاس نسی او هر شي ته ورغورځي او د هر شي تمنا لري. نن هغه مردگان زموږ او ستاسو طرف ته داسې تمنا لري لکه یو سیلاب اخیستی چې د زندګۍ کم اسره تلاشي. یو بزرګ دی پر ادره باندې راتېرېږي، نو هغه خپل شاګرد ورته وایي حضرت تا د ادره ته د قبرستان ته کشف مراقبه کړې ده چې الله تعالی د مردگانو باندې کوم حالت. هغه ورته وایي بچی ما خو کشف مکاشفه مې کړې ده، مراقبه مې کړې ده، الله تعالی د دې خلکو حالت پر ما باندې کشف کړی دی. ورته وایي دا مردگان په کومو حالاتو کې پراته دي؟ هغه بزرګ دی خپل شاګرد ته وایي ورته وایي دا دومره د افسوس په حالاتو کې دي چې پر موږ د جمعې ورځ څنګه تېره سوه، پر موږ د ذوالحجې عشره څنګه تېره سوه، پر موږ د دنیا هغه د عبادت ګړي او ساعات څنګه په غفلت کې تېر سو. ورته پر دې خبرو دا خلک په دومره زیات حسرت او افسوس کې دي، زما په خدای قسم که د یو حسرت او افسوس پر ټوله انسانیت تقسیم کې ټوله انسانیت به لیونیان سي. چې نن زما او ستا پلار دی، زما او ستا مور ده، زما او ستا نیکه دی، زما او ستا مشران او کشران چې هغې په کومه بېوزلي کې او په کم حالت کې په دې قبرونو کې زما او ستا د عباداتو کم انتظار لري، چې زما د بچي به کومه تحفه راځي، زما د زنانې به کومه تحفه راځي، زما د ورور به کومه تحفه راپسې راځي، زما د قریب به کومه تحفه راځي. نو دې ورځو کې د هغې دپاره یو تحفه د عبادت برابرول او ادرې ته صرف په دې نیت باندې نه ورتلل چې زه د ادرې د مړي سره احسان کوم، هغې ته دعا کوم، بلکې هغې ته په دې نیت باندې ورتلل چې د خپلې زندګۍ د دې قبرونو څخه عبرت اخیستل، د خپلې زندګۍ لږ فکر و تصور چې زما زندګي څنګه تېرېږي او زما په زندګي کې به زما سره څه کېږي. چې کله ته د ادرې او قبر ته ودرېږې نو دې وخت کې چې په کم ښایسته لباس کې ته ودرېدې نو د ځانه سره لږ دا فکر او نظر کوه، د قبر ته ګوره، د دې قبر ته د عبرت په نظر ګوره چې څو ورځې بعد چې زه په دې قبر کې پروت یم زما پر بدن به د کفن لباس په کم شکل باندې پروت دی. نن زه په دې ښایسته لباس کې گزاره لرم، سبا به زما پر دې بدن باندې د کفن لباس پیچلی او زه به په دې خارو او په دې یرو کې خړ پړ پروت یم. چې کله نن ته د ښایسته کوره سه ور ووتې او د ښایسته بیټکه سره ووتې، د ښایسته بسترې سه ور ولاړ سوې، دې قبر ته داسې نږدې ودرېږه، د دې انسان سوچ و فکر وکړه، د دې څه عبرت واخله چې سبا به په دې خاورو کې زما بستره څنګه وي، سبا به په دې خاورو کې زما دپاره پسته د بسترې استوګنه څنګه وي او زما به شپه دلته څنګه تېرېږي، زما به ورځ څنګه تېرېږي او زما زندګي به دلته څنګه تېرېږي. حدیث شریف کې عظیم ځکه پر دوو کسانو ډېر زیات تعجب کوي. یو پر هغه سړي باندې مځکه ډېره تعجب کوي چې دی په دنیا کې مخستن پسته بستره پرېوځي او پر کټ باندې پرېوتی او پلنګ دی او ښایسته بستره او پسته او د راحته ډکه بستره ده. مځکه ورته ما ته تعجب ودرېږي چې سړی څو ورځې بعد چې ته زما غېږې له راسې دلته به ستا زندګي څنګه. دویم پر هغه دوو کسانو چې هغې د مځکې پر یو حصه باندې جګړه سره کوي، یو وایي دا زما ده بل وایي زما ده. مځکه وایي ما ته ډېر تعجب ودرېږي چې خلکو زما پر سر خو په سوونو کلونو خلکو جګړې کړي دي، تاسو ورسئ هغه پر کومه ولاړو زه د چا یم، زه چا ته ورپاته سوم، زه یم د چا هغوی ولاړو پر کومه باندې. نو ځکه ادرې ته ورتلل او ادرې ته د عبرت په شکل باندې هم ورتلل، د دې خپلې زندګۍ لږ د دې څه عبرت اخیستل
دنیا کې سړی ښایسته خوراک کوي نو هغوی د ځانه سره د قبر د چنجانو خوراک هم لږ د عبرت په شکل ځان ته پیښوي چې دې قبر کې دا بدنونه چا وخوړل او دې قبر کې دا بدنونه چنجانو خوراک سلو او د دې هغه ښایسته سترګې د دې هغه ښایسته چهرې او د دې هغه ښایسته رنګونه په هغې کې د چنجانو د خوراک کډي په کم شکل جوړ سلو او دې قبر ته چې ودرېږې چې نن خو زما په جیب کې پیسې دي او نن زما سره مال دی نن زما سره دولت دی چې سبا زه دې قبر ته راسم زما مفلسي به په کوم شکلي زما مسکنت به کوم شکلي او زما احتیاج او ضرورت به په څه باندې پوره کېږي هلته به زما مال د کومې خوایي هلته به زما دولت هلته به زما د ضرورت د پوره کېدلو اسباب په کوم شکل باندې نو ځکه دې قبرونو ته په دې شپو کې ورتلل او دې قبرونو کې خپلو مردګانو ته دعاګانې کول او د هغې دپاره د ذکر او د صدقې تحفې لیږل او په خپله د خپلې زندګۍ عبرت د دې قبرونو څخه اخیستل